ننګرهار والي شاه محمود میخیل د غبرګولي په نهمه ولایت مقام کې د پولي محوي پروګرام کارکونکو سره په میاشتنۍ ناسته کې د دوی یو شمېر ستونزې واورېدې او مسؤلینو ته په حل کې د اجرااتو سپارښتنه وکړه. دا مې روغتیا وزارت سلاکار او په ختیځه حوزه کې د پولي محوي پروګرام مسؤل ډاکټر نجیب الله کاموال او د مرستندوی ادارو مسؤلینو د پولیو واکسین په تطبیق کې د ترسره شوو اجرااتو او شته ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړل. دوی ننګرهار والي سره د پولیو واکسین تطبیق پر وړاندې د خنډونو لمنځه وړلو، په ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په همکارۍ او په تورخم ښارګوټي کې د همغږۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې غوښتنې وکړې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیو محوي پروګرام له کارکونکو مننه وکړه چې په دې ولایت کې د پولیو واکسین په تطبیق کې هر اړخیزې هڅې کوي. نوموړي د ټلیفون پر کرښه د تورخم کمیسار او نورو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې پولیو واکسین کارکونکو سره په ټولو برخو کې همکاري وکړي او د واکسین تطبیق ته بشپړه زمینه برابره کړي. ننګرهار والي مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د پولیو واکسین په تطبیق کې به شته ستونزې مسؤلینو سره تعقیب او په حل کې به جدي اجرات ترسره کړي ترڅو ټول په شرایطو برابرو ماشومانو ته واکسین تطبیق شي.